که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو پیج سیټ اپ ته یا پرنټ ډیټا ټیپس ته. په دې کې موږ شیو مارجن وایو، اورینټیشن وایو، پیج سایز وایو، پرنټ ایریا وایو، بریک وایو، بیک ګراوند وایو، پرنټ ټایټلز او ګریډ ویو، مثال ویو یا مثال هیډینګ ویو په پرنټ کې. دلته راځو اوس مثال موږ ورته چې فایل پرنټ، مثال دغه فایل موږ پرنټ کوو. ورته چې فایل راشو، ورته چې پرنټ، په فایل کې پرنټ. دلته وګورئ مثال دا موږ په دې شکل سره پرنټ کوي. که دلته راشو سکیل ته، مثال ورته چې فټ ون پیج، مثال دا یو صفحه کې ټول فټ که دلته ګوره ټول څو شوي د یو نه تر شپږ صفحو پورې. دا مثال دا متن نه لوستل کېږي او نه دغه کېږي. که زه نو سکیل ته راشم نو دا بیرته خپل عادي حالت راشي. اوس څو شو 201 صفحې، ځکه چې دا لوی ډیټا سیټ دی. راځم بیا ورته وایم چې فټ آل ټو ون کالم. مثال دا هم نه کېږي چې مثال ځکه چې دا ډیره ډیټا ده. مثال آر را کله چې مثال ډیټا په یو کالم کې وي تاسو انټر کړي شرانک کوي په یو کالم کې راولي. نو اوس دې ته راځو. دلته ورته لیټر سایز انتخابو چې A4 ده، مثال A4 په دې شکل سره ده. لیټر سایز چې ده مثال لیټر په دې شکل ده. که ورته چې لیګل یا ورته چې I5 دلته ګوره دا ټول پیج، مثال کم پیج کې چې تاسو کم نوه پیج کې تاسو پرنټ کوئ هماغه نوه پیج د دې نه سلیکټ کوئ. دا کله چې کم پرنټر انسټال وي دا د هغې سره بدلیږي. که چېرته تاسو فلټر انسټال کړئ په خپل کمپیوټر کې، فلټر د نقشو پرنټر چې دی هغه لوی A3 سایز پرنټر انسټال کړئ نو A3 سایز پرنټر به دلته راشي. اوس راځو دلته ورته چې لاینسکیپ دا وایډ باندې چک انکریز کړي. داسې مثال دا صفحه په وایډ باندې انکریز شي. او که ورته چې پورتریت مثال په هیډ باندې به دا صفحه انکریز شي، یا مثال په کله چې لاینسکیپ ونیسو په پرتو باندې پرنټ یا د په ولاړه پرنټ، مثال د پاڼې په ولاړه پرنټ. اوس راځو دلته مثال په دې کې پرنټ ون سایډ، په یو سایډ باندې پرنټ کوئ، په دواړو سایډو پرنټ کوئ. چې مثال شو کې د لانګ ایج نه په حساب باندې پرنټ کړئ چې کوم خانه تاسو کتاب بایند کوئ، مثال د هغې خانه کې که په شارټ مثال دې خوا د لانګ ایج، مثال د دې خانه مثال تاسو دې خانه دا سټیپلر کوئ نو لانګ ایج به ونیسئ. او که مثال د دې خانه سټیپلر کوئ دې خوا ته پښتو دغه سټیپلر کوئ نو بیا به شارټ ایج ونیسئ لکه په دې شکل، ځکه د دې خانه باید دغه شي صفحه واوړي. نو دې ته متوجه اوسئ. دلته تاسو ورته مشخص کولی شئ چې د کوم پیج نه تر کوم پیج پورې. اوس تقریبا 255 صفحې دي. ورته وایم چې د اول پیج نه تر 5م پیج پورې. مثال دا به تاسو شو کې د اول پیج نه تر 5م پیج پورې یا اول پاڼې نه تر 5مې پاڼې پورې به چکی په اکټیو ورکشیټ کې دا پرنټ کې. زه دلته تاسو هغه پیج دغه ورته انتخابولی شئ چې څو د کوم صفحې نه تر کوم صفحې پورې پرنټ کې، په کوم ځای کې په اکټیو شیټ کې. که دلته ورته چې پرنټ انټایر ورکبوک، مثال دا مکمل ورکبوک به تاسو ته پرنټ کړي. مثال په دې ټول ورکبوک کې 288 صفحې دي. مثال دا ټول 288 صفحې به سلیکشن لومړی یو متن سلیکټ کوو، بیا دلته راځو سلیکشن ته راځم، دلته باک مثال دومره دا ځای سلیکټ کوم، دومره ځای مې سلیکټ کوو. ورته چې فایل بیا ورته چې پرنټ سلیکشن ته راځم، مثال سلیکشن ما کوم ځای چې ما سلیکټ کړی ده هماغه ځای څه کوي راته پرنټ کوي. زه ورته چې اکټیو شیټ راته پرنټ کړه. دلته ورته چې مثال دا راته پرنټ کړه چیرته مثال
پرینت کرتا مثال فاکس کرتا دغه کا پرینت کا پی डी एफ تا مثال ون نوٹ ته پرینت کا ډیسکټاپ مثال دا اپشن دي هر پرینټر چې تاسو کمپیوټر کې انسټال وي هغه تاسو بیل اپشن ګوري بیل د پرینټ باندې کلیک کوي دا براسن پرینټ کیږي دا سو کاپی پرینټ کوي یو دوا درې لاس کاپی دی یو شیټ پرینټ کوي که ډیر پرینټ کوي دلته مثال کولیټ مثال دی یو مثال د څه پرینټ شي چې مثال تاسو یو کتاب پرینټ کوي چې مسلسل نمبر پرینټ شي بیا بل کاپی پرینټ شي او کنه اول د ټوله لومړی کاپی مثال اوله صفحه د که تاسو دلته مثال ورته ویلي کاپی لاس صفحې او دلته څلور صفحې یا ورته چې لاس صفحې مثال لاس مې ولیکل مثال کولیټ مثال یو نه تر لاس پورې یو کاپی پرینټ شي بیا مثال یو نه تر اخر پر څومره پاڼې چې په دې ستاسو اکټیو شیټ کې مثال ته موږ اکټیو شیټ نیولای دي کې نو یو نه تر یو ځل د اول نه تر اخره پورې پرینټ شي بیا بل کاپی اول نه تر اخره پورې پرینټ شي بیا بل کاپی اول نه تر اخره پورې پرینټ شي او کنه د هر پاڼه اول مثال لاس کاپی پرینټ شي بیا بل دویمه پاڼه لاس کاپی پرینټ شي بیا درېمه څلورمه لسم پنځم دا پرینټ شي خو د معمولا د کتابونو لپاره دا پاڼه مثال پرینټ کیږي چې مثال په دې شکل سره چې یو نه تر کولیټډ یا ان کولیټډ دا کولیټډ ان کولیټډ په دې شکل سره پرینټ شي نو دا مثال د پرینټ اپشن دلته مثال موږ کولای شو چې مارجن مختلف مارجن ګوره نارمل دی په دې حال دی که اوس مارجن ته راشو ورته چې وایټ نو په دې حال دی مثال ته ګوره مارجن زیاتیږي دې ځکه ګوري وایټ شو مارجن زیات شو که نیرو ونیسو مثال ګوره ته مارجن حاشیه کمه شوه دې ځکه حاشیه کمه شوه هلته کمه شوه دې ته اوس متوجه اوسئ په دې شکل سره نارمل او که راشو کاسټم کې لیکو مثال کاسټم کې مثال ته دا راشو موږ دلته سیټ کولی شو دیز نه سیټ کو مثال باټم د فوټر هیټر د پاره مثال مارجن سکرین دیز نه سیټ کولای شي و سنټر پیج هورزنټل ان ورټیکل د او یو صفحه وراولو چې مثال هغه کې ډاټا کم وي اوس برته باکوم باک مې که دیز تر اعظم ورته هم چې ډاټا شیټ مې راوسته ورته چې فایل پرینټ په پرینټ کې راځم دلته ورته ګورم چې مثال په کوم دغه کې زه دا پرینټ کوم مثال دې ته به راشم ورته چې کاسټم مارجن ورته چې ورټیکل چیکه سنټر ته ګوره ورټیکل سنټر ته شو مثال دا ګوره د پاس نه او لاندې نه سنټر ته شو که زه بیا راشم ورته چې کاسټم مارجن دا هورزنټل هم سنټر ته که مثال ګوره د دې خانه داسې په افقي ډول هم په عمودي ډول او په افقي ډول دواړو باندې چیکه سنټر ته ګوره دې خوا د چیک سنټر ته که مثال دا تاسو کولی شئ چې سنټر ته کړئ اوس زه ورته یم چې نه دې ته راځم او دا دواړه چیک باکس یې لرې کوم مثال لرې مې کړې مثال په دغه شکل سره دا دلته راغی که زه ویم چې دا پرینټ کا پی डी एफ ته مثال راځم پی डी एफ او ورته چې پرینټ مې کوم څه کې پرینټ کړه مثال دا زه ډاکومنټ کې دلته پرینټ کوم ورته چې ټیسټ پی डी एफ پرینټ مثال دا به شي پرینټ بشي ګوره دا ټیسټ پی डी एफ پرینټ راغی ځکه په دې ډبل کلیک کوم دا مثال دوه ځل کلیک شوی ده هلته پرینټ ځکه دا بیا راغی که چیرته زه اوس راشم دغه ته راشم مای ډاکومنټ دلته په ډاکومنټ کې وګورئ دغه ټیسټ پرینټ دا فایل راغلی که دا ډبل کلیک کوم دا به څه شي اوپن به شي کله چې اوپن شي دا په څه کې اوپن شو پی डी एफ کې اوپن شو دا اوس وګورئ هماغه صفحه وه چې ما په پی डी एफ کې اوپن کړه مثال دا چاته لیږئ مثال یو فایل په حساب باندې پی डी एफ پرینټ هم تاسو څه کولی شئ همدغه کارونه موږ دغه هم کولی شو دلته د پیج لایاوټ باندې اول کلیک کوو دلته راشو پیج سیټ اپ مثال مارجن دلته موږ مارجن ورته غوره کولی شو یا مثال کاسټم مارجن دلته ورته مارجن سیټ کولی شو دلته سنټر آن د پیج دا ورته سیټ کولی شو که بیا راشو مثال دلته اورینټیشن ته د دیز نه لینډسکیپ او پورتریټ موږ غوره کولی شو د پیج سایز هلته موږ ویلی چې مثال پیج سایز دا پیج سایز هم انتخابولی شو او که ورته ویو چې مثال پرینټ ایریا سیټ پرینټ ایریا مثال زه دلته راځم دغومره ساحه زه چې کوم سیټ کوم د پرینټ دپاره سیټ پرینټ ایریا اوس مثال که زه فایل پرینټ پریویو ته ورشم دلته پرینټ ته ګوره هماغه اندازه ماته ښیي
که بیرته بک شمه دلته راشم ورته وایم چې کلیر پرنټ ایریا بیرته به لرې شي. که زه دې ته راشم دا ګوره یوه صفحه ده ټوله، ورته وایم چې انسرت پیج بریک، مثال یو پیج بریک ګوره دلته خط ورکړو دلته اضافه شو، که بل پیج بریک دلته ورکړم دیز کې سلیکټ کړم او ورته وایم چې پیج بریک نو بل انسرت دلته شو. که زه اوس پرنټ پریویو ته راشم وګورم مثال دا ګوره دا یوه صفحه شوه، اوس ګوره درې صفحې دي دلته، دا دویمه دا دریمه، مثال دا څه شو درې صفحې شو. که زه بیرته دا ریموف کوم ورته وایم چې پیج بریک ریسیټ آل یا ریسیټ آل، مثال بیرته ریسیټ آل خپل اولني حالت ته بیرته راغی. دلته موږ د دې دپاره بکګراوند هم اضافه کولی شو چې مثال بکګراوند ورته اضافه کړو، کوم ځای نه چې تاسو دغه راولئ پکچر راولئ، مثال د دې بکګراوند دپاره کولی شئ چې مثال بکګراوند پکچر راولئ. اوس مثال زه دا راوړم دا به ټول د دې بکګراوند ته راشي، مثال دغه شکل سره ګوره زموږ متن صحیح نه ښکاري. تاسو کولی شئ که چېرته ضرورت لرئ او ستاسو اساس وي یو تت بکګراوند راولئ دلته، مثال په دې کې دا څه کوي ډیلیټ یې کوي. که موږ راشو ګوره دلته دا کالم هیډن دی په ای بی سی باندې شروع کیږي، رو هیډن په 1 2 3 باندې شروع کیږي. که دلته موږ ورته ووایو چې هیډینګ وښایه راته، ورته وایم چې پرنټ هیډینګ، اوس راځم ورته وایم چې فایل، دلته ورته وایم چې پرنټ، ګوره دلته به دا هیډینګ راغلی، د رو هیډینګ هم راغی، د کالم هیډینګ هم راغی. بیرته بک کوو دلته راځو، مثال د دې ځای نه بیرته پیج لایاوټ ته راځو، دا لرې کوو. که ورته چې ګریډ لاین او ګریډ لاین راته وښایه، مثال دا دلته سلیکټ کوي. اوس که ورته چې فایل پرنټ نو تاسو سره به د ګریډ لاین پرنټ کوي. دا ګوره دا ګریډ لاین دی چې مثال چې لیکل شوي دي هغه به تاسو ته پرنټ کوي. دلته که موږ دلته ویو چې مثال پیج ته یا په دې ته راشو، په دې کې مثال دا دغه دی ټایټل دی، دې ته یو فارمت اول ورکړو، دلته راشو ورته چې مثال یو رنګ ورته ورکوم لکه په دې شکل سره یو عادي رنګ. اوس که زه راشم ورته وایم چې فایل پرنټ، اوس مثال په دې کې 256 صفحې دي، دلته ګوره دا ټایټل دا دی که نه، مثال که نیکس کم دا بل پیج ټایټل نه لري، مثال دا ټیبل ټایټل نه لري. که غواړو چې ټایټل ورته ورکړو راځو دلته بک کوو، مثال په پیج لایاوټ کې ورته چې پرنټ ټایټل، دلته مثال پرنټ ټایټل یو پرنټ ایریا وه، سیټ پرنټ ایریا چې کوم ایریا وه، بل مثال د ټاپ د را یا کالام کې ته مثال دغه ورکړئ ټایټل ریپیټ کوي. موږ چې د روز دی، مثال په دې باندې کلیک کوو، دا روز نیسو او بیرته دلته کلیک کوو اوکې کوو، مثال دا د دې رو به دلته څه شي تکرار شي، کوم یو ته هر یو ته به تکرار شي. دا فونټ به لږ بوډ مثال دغسې. اوس که راشو فایل پرنټ، مثال که اوس نیکس دلته راشو نیکس پیج هره صفحه چې دا ګوره دا ډیټا چینج کیږي، دلته هره صفحې ته چې تاسو ځئ مثال د دې دا ټول فارمت به څه کیږي چینج کیږي. مثال دا و چې موږ څنګه لایاوټ مثال د دیز نه دا څنګه سیټ کوو او هغیز نه. بل یو بل آپشن ته زه راځم چې سکیل ټو لیفت رایټ، مثال دا که چېرته انګلیسي وي په دې شکل دی، که غواړو چې رایټ ټو لیفت شي مثال په دې باندې کلیک کوو. مثال اوس داسې شو لکه پښتو باندې چې تا شروع کړي نو دلته ټایټل ستا په پښتو وي نو پښتو فارمت کې پرنټ کولای شي په دې شکل سره. بیرته دا کلیک کوي شیټ رایټ ټو لیفت لرې کوي، مثال بیرته انګلیسي ته شو، دلته بیا کلیک کوي بیرته مثال څه شو پښتو ته شو یا عربي ته شو فارسي ته شو، دا بیرته څه شو انګلیسي ته شو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.